دا ابو ذر رضی الله عنه نوم دی جندب، دا پلار نوم یې دی جناده. او په مکه مکرمه کې یو قبیله د غفار ورته وایي، بنو غفار، دا هغې قبیلې سره تعلق لري. د دې وجې نه دې یادېږي په ابو ذر غفاري، د بنو غفار قبیلې اوسېدونکي ابو ذر. دا قبیله د مکې مکرمې نه بار چې شام ته یا یمن ته به د تجارت دپاره خلک تلل، نو په دې باندې د دوی لاره وه. د قبیلې خلک دی په خپله وایي طبقات ابن سعد کې دا واقعات مذکور دی چې د دې د قبیلې خلک دی په خپله وایي زما د قوم خلک راهزنان و ډاکوان، لارې به یې شکولې او د مسافرو نه سامان به یې لوټه او غلاګانې به یې کولې، او مونږ به ځای په ځای ګرځېدو په دې لارو کوڅو کې، او چې کله به قافله په لاره را روانه وه مونږ ته پته ولګېده، نو مونږ به په هغې حمله وکړه او د قافلې د ټول مال به م لوټ کړ. بلکې یوازې مال لوټل نو، داسې بې کسه بې څوکه چې به یې سوګیر کړل، اب یې خپل غلام ته چې ته زما غلام یې راځه، او بازار کې به یې خرڅ کړ. ماشومان دا به یې نیول او دا به یې غلامان ټول او دا به په منډو کې په بازارونو کې خرڅول او پیسې به یې پرې ګټلې. اوس هم داسې بدبخته ظالمان شته، د خدای نه چې څوک نه یېرېږي رڼو، د هغه زړه د شر مخې د شر مخ. اخرت چې څوک نه مني لې د شر مخې، لې د زمري وي، او چې د خدای نه څوک یېرېږي نو هغه ته به انسان ښکاري، د انسان به ورته ښکار نه ښکاري. نن بعضې ظالمانو ته انسان ښکاري. ولې؟ ځکه په زړه کې د خدای یره دی. نو زمونږ قبیله دقسې ډاکوانو وی ما هم دونه بهادري کړې ده چې پخپله وایي یک تنها مې یو قافله به لوټ کوله، زه به یوازې وربللم، دا ژوند هم تېر کړی دی. لیکن خدای پاک چې انسان ته هدایت کوي نو داسې همدغه د جاهلیت په زمانه کې د حضور پاک د زمانې نه مخکې دته خدای پاک د هدایت لږې لارې ښولې، د شرک نه توبه وویسته و اظهاره شو. دا لا د پیغمبر علیه السلام تعلیم وله نه دی رسېدلی. و دې ولله کې مې دا سوچ کو چې دا کاڼي خو مونږ په خپلو لاسو وتراشو او بت ته جوړ کړو، نو مونږ به له ده نه بچې غواړو، دې به مونږ جوړی، د ده نه به مونږ خیر غواړو. نو په کفر کې د حضور پاک د زمانې نه ډېر مخکې په دغه جاهلیت کې ما د کفر او د شرک نه توبه وویسته، او ما دا عقیده وه چې کوم د نبي علیه السلام د لا اله الا الله عقیده ده، دا مې عقیده وه چې الله یو دی بل شریک نه لري، او ما به مونځ هم کو، داسې مونځ نه لکه زمونږ په شان دی. خو بس هغه په ذهن کې دا سوچ و چې راشه د الله تعظیم کوه، لکه یو بابو د خپل افسر تعظیم کوي، یو کشر د مشر تعظیم کوي، څوک ورته ځان ټیټ کړي، څوک ورله لاس کول کړي، څوک ورته په سینه لاس کېږدي. دقسې به ما د الله تعظیم کو، ولاړ به وم، کله به د رکوع په حالت کې شم، کله به مو د تندې په ځمکه کېښود. نو ایمان زما د قوم خلکو تپوس کو چې دا ته تعظیم عبادت د چا کې؟ مې چې دا د خپل الله کو. وی چې مونږ خو د بوتانو ټولو مخامخ راته خپل خدای پروت دی، ستا خدای کوم دی چې ته ورته دا سر ښکته پورته کې؟ وی ما ورته وی چې زما خدای چې کوم طرف ته دی نو زه هغه ته سر مخکې کومه. ته کوم خوا عبادت کې؟ زما خدای هر ځای دی، هر طرف ته زما الله دی، کم طرف ته چې زه محکوم زما الله موجود دی، زما الله یو جهت او یو طرف کې نه دی. قرآن شریف کې الله هم داسې وایي اینما تولو فثم وجه الله، د خدای خاص یو مکان نشته چې دلته الله موجود دی او بل ځای کې نه دی، نه، بس خو هر طرف ته زما رب موجود دی. نو زه چې کم طرف ته سجده کوم زما الله شته، او ما به دا وي چې الله یو دی. وی دې کې ما له یو سړی راغی او ما ته وی چې ابوذر دا ته چې کومه خبره کې دا لا اله الا الله والا خبره چې بغیر د الله نه بل خدای نشته، نو په مکه کې یو سړی پیدا شوی ستا د دې خبرې په شان خبره کوي، او خلک هم وایي دې ته چې زما ملګري شي، او ځان ته د آخر زمانې پیغمبر هم وایي. وی ما خپل ورور ولېږه، د ورور نوم یې اونیس دی، چې اونیس ته لاړ شه او ته ماله د دې سړي معلومات وکړه چې دا دې څه وایي، دا څنګه سړی دی. وی زما ورور لاړ، څه وخت یې تېر کړ په مکه کې او واپس راغی، او ما ته وی چې یو سړی خو شته هم ستا د خبرې په شان خبره کوي چې الله یو د شریک نه لري،
او ډیر د نیکۍ خبرې کوي او خلک د بدو د ګناه نه منې کوي چې ګناهونه او بدي مه کوئ د بوتان عبادت مه کوئ وی مې چې رورې څه پوره خبر دې راله راونهړه دغه د تسلۍ خبره دې رانه وړه ودرېږه په خپله ځم نو ما خپل ګوډې او خپله کونټه یې واغېسته او مکې ته لاړم نو مکې ته خو به د پخوا نه خلک راتلل د بیت الله حج به خلکو کو په جاهلیت کفر کې به هم کو او دا طوافونه به کول وی چې زه بیت الله له راورسېدم وی یارېدم چې دې دا خبرې کوي خو د به دشمنان هم ډېري هسې نه ده چې نو تپوس ته دوکم او هغې دشمني او ما ونه وی تکلیف رانه کي وی دقسې ناست ومه چې ځکه داسې څوک ناشنا خبرو باندې مې سړی په خپله ولیده یا دا خبرې دې ما دلته په خپله واورېدې د یارې چا نه تپوس نه شم کولی او د زمزم په اوبو مې خپله ګزاره کوله وی چې ماښام شو حضرت علی رضی الله عنه را باندې راغی دا واقعه دې په خپله ذکر کوي او ابن سعد یو کتاب زبقات نومې ولی ښودی دی هغې کې دا واقعات ذکر کړي او ابن نو وی چې علي صاحب ماښام ما باندې راغی وی ما ته وی مسافر وی ما وی او وی چې ډوډۍ خو به دې نه خوړلې ما وی نه وی ما پسې راځه نو یې علي صاحب هلک و نوجوان وی دې مخکې شو زه ورپسې شو وی کور ته یې بوتلم وی را باندې ډوډۍ خوړه او شپې را باندې تېره کړه بس ما هم غږ ونه کو دم غږ ونه کو ځکه مسافر به بیت الله ته راتلو په بیت الله کې به عبادت کوم او دی بنو هاشم د نبی علیہ السلام قوم به د هغوی خدمت کو د بیت الله د میلمنو خدمت دا د حضور پاک د قوم په غاړه وی سار بیا ناست ومه چې که چا نه تپوس کوم دشمني نی او هسې نه مې نه وایي مړه مې نه کړي ځکه په خپله معلوم شو ناشنا خبرې او ناشنا سړی معلومیږي دی خو ناشنا خبرې کوي وی ماښام تېر شو وی بیا مې سړی چا غږ ونه کړ وی بیا علي صاحب کور ته بوتلم وی مسافره وی لکه چې بیا پاتې مې چې او وی راځه وی بیا بوتلم ډوډۍ مې ورسره وخوړه او شپه مې تېره کړه خو نه که تپوس وکړه نه ما غږ وکړه وی په درېیم ورځ بیا رالم د بیت الله خوا کې او خوا بل خوا ګورم یاره که چا راته په خپله ووایي او یا دا سړی مې په خپله صحیح کړ وی بیا ماښام شو علي صاحب راغی وی مېلمه لکه چې ستا مقصد لا نه دي پوره شوی وی مې چې او وی ښه راځه وی کور ته یې بوتلم نو په دې درېیمه شپې رانه تپوس وکړه چې مېلمه د کوم ځای یې مې زه خو د بنو غفار قبیلې یم نوم مې بوزر دی خلک راته بوزر وایي یندوب یې نو وی مقصد دې څه دی څه پسې راغلی وی مې چې یو خبره درته کوم خو ځان سره به پټه ساتې او خفه کېږي به هم پرې نه او زړه کې یېرېږم چې هسې نه دی هغه پیغمبر دی دشمن ني او د تعلق او دې در سره نقصان درته ونه رسوي یو خبره درته کوم خو که راز ځان سره ساتې پټه او چاته نه وی او خفه کېږم نه وایه مېلمه څه خبره ده وی مې چې دقسې مو لیدلي کې دلته یو سړی دی او د پیغمبر یې دعوی کړې ده او یو کلمه داسې وي چې الله یو دی شریک نه لري د هغه تکل کې راوتم چې دا سړی وینم چې دا کم ځای دی او دا څنګه سړی دی وی بس علي صاحب محصور شو خوشحاله شو وی بس لاړ دی ومونږ ته هېڅ فکر چې ونه کې زه به دې وله بوزم د هغه ملګری یاره مه کوه دی دشمن نه یم دی ملګری سهار به دې وله وختي ورسوم وی سهار چې پاڅېدو نو علي صاحب هم په ما یېرېده چې که یو ځای دې ځان سره بوزم خو دا خلک بوی چې اردیم ایمان پسې راغلی دی او دا خو ډېر سخت وخت و د پیغمبر علیه السلام ډېر دشمنانو او مسلمان باندې به چې خبرېدل چې دی مسلمان شوی دی نو وهل ټکول او نخرې پخرې دا به مسلمان سره ظلمونه به کول وی ما ته علي صاحب هدایات راکړل چې زه به دنه مخکې م ته راپسې راځه خو دا به خلکو ته نه ښکاره کوو چې ته زما میلمه تو بلې ووایي یو ځای به ځو که زه چېرته شکي شومه چې یاره څوک مې ولیدل نو زه به اودسماتي ته کښېنم یا به لاس خپڼې ته ښکته کوم دې څپلۍ ته چې څپلۍ ځان له ټیک کومه یا به دیوال سره ودرېږم ته به ما سره ودرېږي نه نیت به دی چې څوک پوه نه شي چې دی ملګری دی وی مې چې ډېره ښه ده وی په دغه طریقې زه نبي علیه السلام مبارک له ورسول وی چې وی رسولم او ما د حضور پاک خبرې واورېدې او د هغه تعلیمات مې واورېدل
نو زه په سچه پوه شوم چې دا د آخر زمانې رښتونی پیغمبر دی. نو ما وی چې صاحب زه خو ستا ملګری کېدل غواړم او تا چې کوم دین راوړی دی په دې کې داخلېدل غواړم. وی چې دا کلمې شهادت یې راته وښو چې اشهد ان لا اله الا الله، چې الله یو د شریک نه لري، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، چې زه د الله یو بنده او د الله استاد یم، الله د دې مخلوق د هدایت دپاره رالیږلی. وی ما دا کلمه وی مسلمان شو. وی ما ته حضور پاک فرمایل چې ابوذر تا ته پته نه لګي چې په عربو کې د دې کلمې ډېر دشمنان دي او زمان ډېر دشمنان دي زما په دې کلي کې. نو ته مې راباندې وکړه خپل کلي ته واپس ځه او هلته خلکو له دعوت ته اسلام ورکړه او چې زما کله بیا ظهور راشي د ښکاره شم او ملګري مې زیات شي نو بیا به راځئ. اوس ته اجازت دی ځه خپل وطن ته. وی ما وی چې داسې کوم ځای کېږي یو ایمان خدای راکه او دا به د ابوذر په سینه کې پټ پروتي، دا به ښکاره نی. وی نیغ راووتم او د بیت الله په خوا کې ودرېدم او په چغه مې دا کلمه وویله چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسول. دا اعلان مې وکړ. ایمان په زړه کې پټ نه پاتې کېږي. تاسو له دې نه اندازه ولګوئ چې د ایمان نه مخکې څونه یېرېده. 3 ورځې د مکې په خوا کې تېرې کړې د بیت الله او غږ یې نه شو کولی، دومره یېره وکړې. او چې ایمان زړه ته ننوت دا دې اوس د هغه ټولو کافرو مخکې اعلان کوي. وی زما دا کلمه اعلان نو او کافر سم راخطا شو او څوک مې په لت ووایي، څوک مې په سکون ووایي او څوک مې په لرګي وایي او څوک مې اوچتۍ راخلاصوي. وی داسې کړم چې وینې آنو ویلو بېهوشه شو. دومره وویلم چې بېهوشه شو. د حضور پاک تر د حضرت عباس رضی الله عنه هغه رامنډې کړې. د ابن عباس نقل کوي د ابوذر نه خان د حضور پاک تر دی هغه رامنډه کړې او په دې ځان د پاسه ور واچوې. د مکې خلکو ولې دا څه کوې؟ زمونږ د تجارت د قافلې لار د دې سړي په کلي ده او که دې مو ملکه نو زمونږ تجارت به بندي. قافله بیا عربو کې خدا یو شی و چې قومیت خو په هغې کې ډېر مضبوط و، بیا به زمونږ تجارت لا قافله د ده د په لاره خو نه شي تللی. مونږ به خروس کوو بس مکه کې خو خپله فصل فصلونه نه کېدل او نه ځمکو فصلونه کول، د هغې خو ټول نظام په تجارت چلېده. د ده قوم په لاره به مونږ بیا تجارت ته په کومه لاره ځو؟ نو هغه د هغه خلکو نه خلاص کړه. خلک اخوا شو. وی چې هوش کې حالم بیا مې یو چغه وواله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وی غیر علی بیا شروع کړه. بیا ته عباس خلاص کړ. وی چې بیا هوش کې رالم وی بیا مې مضبوطه چغه وواله چې راشه کم رمه او که جم دی پاتې کېږم. دا کلمه به رسوم د مکې دې بوټونو ته او دې کانو دې غرونو سره به یې تنبوم. وی بیا مې مضبوطه چغه وواله. وی بیا خلک رالل راګیرې کړم. وی بیا ته حضرت عباس خلاص کړم. وی خیر حضور پاک ته هم زما اطلاع میلو شو خو چا څه نه شو کولی ځکه وی زه څلورم مسلمان وم. 3 کسان زما نه مخکې دي او زه نمبر 4 کې یم، څلورم نمبر مسلمان یم. ملګري کم دی نو چې هغه نه شو کولی. وی لاړم خپل وطن ته خپل کلي ته او هلته مې د اسلام دعوت شروع کړ. نو یو کتاب دی امام احمد ابن حنبل دا حدیثو لیکلی دی، مسند د احمد ابن حنبل، او یو بل کتاب دی حاکم یو لوی محدث دی هغې لیکلی دی مستدرک د حاکم ورته وایي. دوی لیکلی دی چې دی وایي چې ما دعوت شروع کړ نو زما نیم قوم الله زما په برکت مسلمانان کړ، نیم قوم مې خدای مسلمانان کړ. او یوازې اسلام نه دی د ډاکو نه سم شو، د لوټ او د مار او د غلاګانو نه خدای پاک سم کړل. نیم قوم وي زما الله. لومبې خو زما دواړه رونه مسلمانان شو او بیا مې نیم قوم مسلمان شو. نو جناب وی نیم قوم خدای زما دغه وخت مسلمان کړ او نیم قوم چې حضور پاک بیا مدینې منورې ته هجرت وکړ د هغې نه پس خدای زما نیم قوم بیا مسلمان کړی. بهر کیف وي زه په خپل کلي کې اوسېدم او ما د اسلام دعوت کاو. وی چې نبی علیہ السلام مبارک مدینه شریفې ته هجرت وکړ. د حضور پاک وینا وه نو د هغې د وینا مطابق
د نبی علیہ السلام دا فرمان مطابق بیا زه د مکې مکرمې نه لاړم او مدینې منورې ته مې هجرت وکړ. په مدینه منوره کې د پیغمبر علیه السلام سره اوسېدم. هېڅوک نو یوازې یک تنها به زه د پیغمبر علیه السلام سره هغه سره به ګرځېدم. دته نبی علیه السلام یو لقب ورکړی دی مسیح الاسلام. مسیح د عیسی علیه السلام لقب. نو دا یعنی دا د اسلام د مسلمانانو په منځ کې داسې ژوند تېری کوم ژوند چې عیسی علیه السلام تېر کړی. حضرت عیسی علیه السلام هم د دنیا نه بې رغبته ژوند تېر کړی. یو به ورسره لوټه وه، یو به ورسره څادر و، یو به ورسره کونټۍ وه، او یو به ورسره ګمنځ وه، او ګرځېده او خلکو له به یې دعوت ته دین ورکو. نو یو ځل داسې وشوله چې یو سړي اودس وکړه د په مخ کې، نو هغه دا لاس راواغېستلو په دا ږیره کې دقسې ومږل او په دې لاس یې دا ږیره ځان له ګومنځه کړله. نو حضرت عیسی علیه السلام ګومنځ وغورځوله. وایي دا د ګومنځ کار خو د لاس په ګوتو هم کېږي. وایي دې ته پکې څه حاجت دی چې ځان پرې ستړی کړو. یو ځل په لاره روانو، نو یو سړی د لښتي په غاړه کېناست او په دواړو لاسو لپو یو اوبه راواغېستې او خولې ته یې واچولې. نو ده سره یو کنډول او جام هغه یې خوا وغورځاو. وایي د کنډول دا کار خو په دواړو لاسو هم کېږي. وایي دې ته پکې څه حاجت دی. داسې ژوند حضرت عیسی علیه السلام تېر کړی دی. نو د هغه لقب و مسیح. قرآن شریف کې الله د عیسی علیه السلام نه په مسیح تعبیر کړی. نو نبی علیہ السلام حضرت ابوذر ته د مسیح لقب ورکړی دی. وی زمون په اسلام کې ابوذر داسې ژوند تېری لکه کوم ژوند چې عیسی علیہ السلام په خپل وخت کې تېر کړی. مسیح الاسلام. نو دا قصې یوازې به ناست و، نه کوټې ته ضرورت و، نه اوښې ته ضرورت و، او نه بنګلې ته حاجت و، او نه مال او دولت ته حاجت دی. وی یو ځل نبی علیہ السلام مبارک د بیت الله خوا کې ناست دی. وی فرمایل هم الاخسرون یوم القیامه. دا خلک چې دي دا به د قیامت پر ورځ تاوانیان کي، په لوی زیار کې به پراته. وی مې زما د پرب د کعبې قسمې چې دا کم خلک په تاوان کې د قیامت پر نو دا خو تباه او برباد. خو ما وی چې دا چل جوړ ما کې دی، ځکه چې نبی علیہ السلام زه ولیدم نو دا خبره وکړه. وی ورنږدې شو. وی ما وی چې من هم یا رسول الله، دا الله رسوله، دا د قیامت پر ورځ چې څوک په زیان او تاوان کې دا څوک دی دا راته وښایه. وی ابوذر دا هغه خلک دي چې د دنیا مال پسې دي، خدای ته یې یېر دی، مال جمع کوي، بس الله یې یېر دی. ما درته مخکې ویلو چې مال جمع کول حرام دی، ګناه نه ده. خو چې کوم مال دی د خدای نه غافله کي دا تبعی ده. تجارت دا ګناه نه ده. قرآن شریف کې الله وی رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. هغه تجارت، هغه دکانداری، هغه نوکری ګناه ده چې تا د خدای نه غافله کي. د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي وی د قیامت په نښو کې یو نښه دا ده چې خلک به دو څیزونو پسې منډې وایي. الله بېګیرې، خیرت بېګیرې. دوه څیزونه څه دي؟ یو د خېټې خواهش، د خېټې خواهش پسې به منډې وایي. د خېټې خواهش د اعمال او دا څه شی دی، خوراکونه دي او دا څیزونه دي. او یو د اندام خواهش. د دو خواهشاتو پسې به سرې ټولې منډې به د دوه خواهشاتو نه وایي. الله به یېري، د پیغمبر تعلیمات به یېري، آخرت به یېري، قیامت به یېري، جنت به یېري. رونو ګورې که مو خیال وي دقه دور روان دی. نو حضور پاک وفرمایل چې کومو کسانو الله آخرت هېر کړی دی او صرف دنیا غشتې ده او دنیا پسې منډې تړلې وایي، نو دا هم الاخسرون یوم القیامه. د قیامت پر ورځ دا ډېر لوی زیان او تاوان کې مبتلا دي. دا څه قسمه احادیث به اورېدل. نو د حضور پاک مبارک سره به ناستو. نو نبی علیہ السلام مبارک د وفات نه پس چې نبی علیہ السلام مبارک وفات شو، نو دوی په مدینه منوره کې اوسېده. هر چا سره به یې جګړې کولې،
ګوره د پیغمبر علیه السلام د دغه یو صفت نمونه وه هغه کې خو ډېر صفتونه و د یو صفت یې دې نمونه که چا به پوخ کور جوړ کړه دې به ورغې دروازه به یې ورته وویله چې به راووته او حضرت ابوذر په خیر ستړی مه شې ده به کونټې اوچته کړه یو څو غزاره به یې ووه وی ښه وی کوټه دې جوړه کړه دنیا دې خپله کړه اخیره خدای دې جوړ یې دی چې چا سره به خشته جامې واچولې دې به ورغې یو پنځه شپږ څپېړی به ووه تا ته پته ده چې دې جامو کې به تا ژوند تېر کړی شي که دې نه مخکې مړ شي بیا به سي که چا به خشته چې چا سره به دولت او مال لیده به د ده به ورسره جګړې خلک به ورته راغونډ شو خلکو ته به هم ناشنا سړی ښکارېده لاړ دا حضرت ابوبکر صدیق په زمانه کې غلی و حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې هم بیا لاړ شام ته چې شام ته لاړ شام کې د حضرت عثمان رضی الله عنه زمانه کې چې کوم گورنر دی حضرت معاویه رضی الله عنه حضور پاک به ډېر یادو او چې نبی علیہ السلام به یادو نو جلل دی یو صحابي وی یو سړی وی یو تابعي وی په بیت المقدس کې لمونځ کاو وی ډېرې سجدې به یې کولې 2 رکعاته لمونځ بیا به ودرېد بیا به یې 2 رکعاته وکړه بیا به یې 2 رکعاته بیا نو وی زه ورنږدې شوم ما خو نه پېژن نو ما ورته چې کاکا ته چې دا دومره ډېر رکعتونه کې را دې په دې یو 2 اوږدو کاکا سجدې دي او رکعتونه دي ورته یو 2 اوږدو که که نه هره دې نه غوره دي وی ما ته څه وی وی ما ته وی سمعتو خلیلي ابوالقاسم ما د خپل دوست ابوالقاسم نه اورېدلي نو په جلا شو ابوالقاسم د پیغمبر علیه السلام کنیه ده ښه د نبی علیه السلام د زوی نوم قاسم ابوالقاسم د قاسم پلار دا د پیغمبر علیه السلام یو صفت کنیه ورته عربی کې وایي ما د خپل دوست د قاسم د پلار نه اورېدلي دا مې ووی او په جلا شو وی چې جلاله لږ په قلا شو وی بیا ما ته وایي سمعتو خلیلي ابوالقاسم ما د خپل دوست ابوالقاسم نه اورېدلي بیا په جلا شلګې ووالي وی په درېیم ځل بیا وایي سمعتو خلیلي ما د خپل دوست ابوالقاسم نه اورېدلي بیا په سلګو په جلا شو وی ما ورته وی چې کاکا ته څوک او ستا را دوست ابوالقاسم څوک دی وی ما ته وی چې زه ابوذر یم خلکو په نوم بیا پېژنده او زما دا دوست ابوالقاسم رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ما د دغه خپل دوست ابوالقاسم د حضور سجده ولګئ نو په دقه سجده ولا الله ګناه مرجئ او مرتبه ولا الله اوچته ځکه ډېرې سجدې وی مې چې خطا ابوذر معافي غواړم صاحب ما نه پېژندلې زه معافي غواړم نو چې د حضور پاک د وفات نه پس د هغه نوم به اورېده نو په جواب ورتله د حضور پاک نوم چې به یې اخېسته نو جلل به یې ورسره دومره محبت او شوق نو د حضرت معاویه رضی الله عنه هلته گورنر دی هغه سره به جګړې نو دا ما چې درته کوم وختي آیات وی لاول د دې آیات معنا درته کوم قرآن شریف کې الله وی والذین یکنزون الذهب والفضه هغه خلک چې سره سپین خزانه کوي سره سپین او د الله په لار کې نه خرج کوي بیا الله و یوم یحمى علیها فی نار جهنم دا سره سپین به الله راوالي دا مال او د جهنم په اور کې به الله ګرم کوي فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم او چې ګرم یې کي نو د دې خزانې والا دا چې چا خزانه کړې دي د دې تندیلا او د اړخونو د شاګانو په داغونو ورکوي او چې سړیږي حدیث کې دقسې راځي بیا به الله ګرموي د جهنم په اور کې او دل او په تندي او په اړخونو په شاګانو داغونه ورکوي او سبا ورته وایي هذا ما کنزتم لانفسکم دا هغه مالو چې ځان لرې خزانه کړې ځان لرې جمع کړو دا هغه مال دی فذوقوا ما کنتم تکنزون زه اوس تکله شا به چې کوم مال دې ځان له خزانه کو د هغې هغه وبال او سزا ورڅکه دا آیت ته قرآن شریف حضرت معاویه رضی الله عنه او دې سره ناستو لویه ډله ناسته ده جګړه جوړه ده معاویه صاحب خو ګورنر دی د شام
او ابو ذر رضی اللہ عنہ رعیت یو فرد دے لیکن احترام بے خلقو کاو معاویہ سے ابتدا آیت دا کافر په حق کې نازل دی ادینا مسلمانان ندی مراد حضرت ابو ذر ویلا راغی په حق کې دی زمون په حق کې دی جګړه نو دې کې زمون باج علماء چې دا آیت په حق دی کافرانو کې دی او اکثر علماء چې نه دا د مسلمانانو په حق کې نازل دی هغه مسلمان چې هغه مال خزانه کوي د خدای لار کې نه لګي څه مطلب چې د په خوا کې جومات جوړېږي ښه مال ورسره ډېر دی او د خپل ځان باندې لګي خو د خدای لار کې جومات کې ونه لګي د خدای لار کې نه لګي جهاد ته ضرورت دی د هغې کې نه لګي د خدای د امان زکات وخت پې راغی دی زکات پې نه ورکوي قربانۍ وخت پې راغی دی قرباني پې نه کوي حج پې فرض دی حج له نه ځي صدقه فطر وخت پې راغی صدقه فطر نه ورکوي خوا کې ګاونډي د لوږې مړي هغه سره مدد او تعاون نه کوي جومات کې د بل د درې ضرورت دی هغې کې نه ورکوي دا مالونه چې د الله په لار کې د الله حقونه پې نه ورکوي دا به قیامت کې الله ګرموي او دله به پې الله داغونه ورکوي او الله به ورته وایي چې دا هغه مال دی چې ورتېږ شوی ده ځان له دې ډېر ورځې له جمع کوو نو حضرت ابوذر دا یوازې د کافر یهودي په حق نه دی زمونږ هم دی د هغې په حق کې حضرت معاویه صاحب بن د هغې په حق کې دی جګړه جوړه شوه داسې به چې چا سره مال و ابوذر رضی الله عنه جګړې ورسره کول چا سره به ښه اس و جګړې به یې کولې هغه حضرت عثمان رضی الله عنه ته خط راولېږه وی مې خلیفه د مسلمانانو وی مهرباني وکړه ابوذر ما نه بول نو یې احترام کوو تصویر یې نه شو او روزانه جګړې نو هغه ورته مدینې منورې ته راځه نو مدینې شریفې ته یې راوست نو دلته بیا جګړې که چا به نوي څادر و زه به کوټې وچېته کړه او شک به یې پرې وویسته نوی څادر دې په سر کړه تا ته پته لري چې ته به مخکې وړې او که دا څادر به مخکې غلیږي خدایا دا به څه کېږي یو ځل حضرت کعب رضی الله عنه کعب ابن مالک رضی الله عنه ناست دی نو حضرت عثمان رضی الله عنه هم ناست دی حضرت عثمان تپوس وکړ د کعب ابن مالک نه دا هم ډېر صحابي دی ای کعب وایي که یو سړی مال جمع کړي او هغې کې د الله حقونه ورکوي زکات هم ورکوي صدقه فطر هم ورکوي حج هم کوي قرباني هم کوي چې څه حقونه دي هغه د الله ورکوي دا سړی به د خدای نه لري که خدای ته به نږدې وي حضرت کعب وي دی خو به خدای ته نږدې وي ځکه مال کوئی جمع که خو د الله حقونه یې ورکړل حضرت ابوذر کونټۍ اوچته کړه او کعب یې راوبروله وي د پلان کیس بیا وي ته ښه پوهېږي که زه ښه پوهېږم غوسه شو ورته وي د فلان کیس بیا وي ته ښه پوهېږي که زه ښه پوهېږم وي دوی به دوزخ ته ځي یا خدای پاکه بس د حضور پاک دغه یو صفت پکې پرېوتو چې د مال سره بلکل وانه و دشمني وه اس سره اعلی اس سره دشمني وه کور سره دشمني وه څه سره خو بس وی بس دی وی مسلمان دې داسې وي لکه مسافر چې په لاره روان وي او د یو سوی لاندې شپه تېروي دا واقعي ښه صفت دی خو دا ټوک تلولی شي ما تاسو ته ویلي چې د علیه السلام ډېر صفتونه وو که نه حضرت عثمان دا د مال جمع کړی دی یو ډېر څخاګانې هم کړي دي جګړې شروع جګړې شروع وې حضرت عثمان رضی الله عنه ورته ابوذر یو درخواست ته کړو ته داسې مهرباني وکړه چې د مدینې منورې نه بار یو علاقه ده ربضه ورته وي تا هلته منتقل شي روزانه جګړې او صحابه شکایتونه دي او دې چې به جومات کې ناست و دا ناشنا خلک خبرې هم خلکو ته بل شان ښکاري نو ډله به ترې راته وه نو ته دا مهرباني وکړه چې هلته منتقل شه نو زه په یو خلک کلی و په آخر وخت کې او د هغې نه یو درې بچي پیدا شوي وو درې واړه په ماشوموالي کې مړو نو خپل یې ځان سره واغېسته او ربضې ته لاړ نو هلته په یو خیمه کې ډېره شو نو چې ډېره شو نو څوک ورغلل د عثمان رضی الله عنه خلک مخالف هم نو ده ته یې ویې وګوره که نه مدینه کې دې نه پرېږدي بار یې راویستی د مدینې منورې په جومات کې دې نه پرېږدي که نه بار یې راویستی او که ته د عثمان صاحب په مقابله کې ودرېږي دنیا در سره ودرېږي شیطانان خو د دنیا وي که نه ورته ستړی یو څو خبرې ورته وی ګوره حضرت عثمان زما امیر المؤمنین د بادشاه وی قسم دی دی خو د پیغمبر علیه السلام زوم پاتې دی او صحابي دی او خلیفه دی وی که یو حبشي غلام زما امیر شي نو هم به یې تابعداري کوم ته د به څنګه کوم
یوه او وی یو ځل جومات کې ناست وم دا پیغمبر علیه السلام پیشنګویي کړې ده وی زما د قسمي چې څه ویلي دي رښتیا ویلي دي وی جومات کې ناست وم وی ما ته ابوذر ایمه چې لبیک یا رسول الله حاضر د الله رسوله وی که چېرته یو سړی د زما د دې جومات نه وباسي نو څه به کوې ایمه چې صاحب توره به وپکې رالم وی نه توره به نه رالې تابعداري به کوې جنګ به نه جوړ او یو ځل یې راته وی چې ابوذر که یو سړی تا له ستا حق نه درکوي او تا نه خپل حق غواړي یو بادشاه او بیا دې د دې وطن نه وباسي نو څه به کوې ایمه چې صاحب تورې ته به ګوتې کوم وی نه تورې ته به نه ګوتې کوې فتنه به نه جوړی جنګ به نه جوړی اطاعت او تابعداري به کوې وی په وخت نه زه پېښ شوم چې ما به د جومات نه هم څوک وباسي او د دې کلي نه به مې وباسي دا د حضور پاک یو پېژندګلوي وی دلته به دیری همدې ځای کې به نو هغه خپل ټول ژوند دی په ربضه مقام کې تیر کړ یوې ښځه ده یو دی وي درې ورسره خره دي خره دوه خرې دي او یو خر دی او یو دوه درې ورسره چیلی بس دا خو ژوند اساني خره خو هر څه خوري که نو نورو څیزونو نه خو به خامخا ګیام را پیدا کوې بعضې ګیا خوري او بعضې نه خوري او بعضې وخت کې نور څیزونه خو ګرمۍ او یخنۍ ته نه شي ټینګېدلی د خر قصه خو اسانه ده هغه زمانه کې خو صحراګانې د دنیا وي دې زمانه کې خو پردي پټي دي خوبار خر نه شي پرېښودی پردی ګیاګانې خوري او هغه زمانه کې خو دا پتلونه متلونه د خلکو نو بس درې خرو په صحرا کې به سري او خپل کار به پرې کوو او دوه درې چیلې ساتلې وې د هغې نه د خپلو پیو ګزاره کوله او یو خیمه ده او یو یې ښځه ده او لاندې په خیمه کې کټن نشته بس په ځمکه ده او یو بستره ورته پرته ده په هغه بستره د پاسه دین سرلي او په هغه بستره یې پور والا سرلي هېڅ نور نشته منګې منګې که یو ورسره یو صحابي وایي ما له حضرت ابوذر ټول سامان ته وکتل چې د ده د ښځې دومره سامان و ما وایي چې دا خو دومره دی چې یو کس یې په شا رالولی شي او ګرځولی شي دغته یې ټول کړو د زندګي یو موقع باندې مې ولیده یو صحابي وایي نو یې غلام ورسره ناست و غلام نو یو څادر د ده نه تاو یو یې د غلام نه تاو پخوا به لکه د حج چې خلک ځي دا دوه څادرې ځان نه تاوي یو د کمیس په دی او یو د پرتوب په دی نو دقسې خلکو کمیس پرتوب بنو دا څادرونه به ځان نه تاول لنګ او څادر کې نو یو څادر د نه تاو یو د غلام نه تاو نو ما ورته ووایي چې ګوره دې غلام له چې د یو زوړ څادر وګوره او دا څادر د دغه راواله او ځان نه تاو کړو تا پوره جواب برابر شي وی ما ته وایي چې ما د خپل ښکلي پیغمبر نه اورېدلي چې تاسو د خپلو غلامانو وینځو سره ښېګړه کوئ چې تاسو ته خورئ هغوی له حقه ورکوئ چې تاسو ته اغوندئ هغوی له حقه ورکوئ چې اغوندي نو زه د خپل ښکلي پیغمبر په خبره عمل کوم ګوره پیغمبر علیه السلام د خبرې دا مطلب نو چې ځان سره غلام برابر کړه د هغه مطلب نو چې ښېګړه وکړه لیکن ده پې دومره مضبوط عمل ته و چې څه به یې خپله اغوستل غلام نه به یې هغه ورکول نو هغه خیمه کې و چې ناجوړه شو نو دا بیبي ورته جاري وی زما مسافره بې کسه بې څوکه خاونده اوس به څه کوم زه اوس خو ما ته خپل ژوند تېر کړه اوس چې ته مړ شي په دې بیمارۍ کې نو زه به تا خپوم څنګه ستا قبر به څوک ما سره کوي دلته څوک دی او زه به تا له کفن کوم دی نه درکوم او زه به جنازې سره ستا څه کوم او زه به یوازې تا له غسل هم نشم درکولی دی غسل سره به دې څه کوم نه ښځه ورته جاري غریبه دی ورته ته وایي وی ښځې مه جاړه فکر مه کوه وی ګوره څومره نیک عملونه یې کړي او څومره جهادونه یې کړي د تبوک غزا له چې کله نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته کنه هغه ډېر اوږد سفر و او ګرمي هم ډېره زیاته وه نو بعضې صحابه کرام لږ ګډ وډ شو د نبي علیه السلام نه نو بیا ورپسې په لاره یې ځان رسولی دی د یو درېو صحابو نه علاوه اوس ګډ وډ شو نو حضرت ابوذر رضی الله نو نبی هم په لاره ته پلان کې څه شو نو چې څوک به نو صحابه وې راغلي دي چې څوک به نو هغوی به ورته وایي چې نه دي راغلي نو دوی چې دی نو د نبي علیه السلام دغه تپوس وکړو ابوذر څه شو
چا ورته وایي صاحبه خو نشته او دوی ورسره روان دي په یو اوښې ځان له چې د پیدا کړی په هغې سور دی خو هغه اوښه په لاره د تلو نه ده نه شي نو چې سمنځ یې په هغه اوښه باندې سور او نه شوه تللی نو هغه اوښه یې پر ځای پرېښودله او سامان یې دا په اوږه که په منډه منډه ورپسې نبي علیه السلام پسې روان دي نو چې هغې هغه دي څوک را روان دي او په تیزې تیزې را روان دي دورې تېخېږي رسول الله مبارک وفرمایل دا به ابوذري ای ګوره نو چې صحابو طلب وکړو نو واقعي هم دی نبي علیه السلام ته یې صاحب ابوذر دی دلته راشه ابوذره یو خبره مې واوره وی ستا سفر به یوازې وي مرګ به یوازې وي داسې ځای کې به مرې کې بل څوک به درسره ني ژوند دی یوازې مرګ دی یوازې او د قیامت په ورځ به د قبر نه هم یوازې پاسې او یو روایت کې راځي جنت ته به هم تنها یوازې روان نو حضرت ابوذر ښځې چې ورته جاول وی ښځې مه جاړه وی یو درې بچي مې په ماشوموالي کې مړه دي وی امې د جنت توښه ده قصه خلاصه ده او ما د خپل ښکلي پیغمبر نه اورېدلي دي یک تنها یوازې به مرې ژوند به یوازې او بیا به د قیامت په ورځ د قبر نه یوازې پاسې دا مې اورېدلي دي داسې کار وکړه ښځې ته وایي وی دا ته داسې بار دې غونډۍ ته وځه نو یو ډله به راشي اوس یو خیمه کې پروت دی د ګرځېدو نه نو آواز والا ورکړه چې د پیغمبر علیه السلام یو ملګری دی خیمه کې بیمار دی تاسو غواړي راشئ په هغه جنازه وکړئ او د هغه د کفن دفن انتظام وکړئ دا آواز وکړه نو دا ښځه غریبه په منډه لاړه په جړا کې په هغه غونډۍ د پاسه ودرېده نو چې ودرېد یو قافله د عراق نه را روانه وه دا د کرامت دی چې قافله را روانه وه نا قافلې والا چې تېرېدل دا ښځه په جړه ولیده وی ولې جاړې وی ای قافلې والا تاسو ته ولاړې وی د خدای خاطر وکړې زما یو بې کسه بې څوکه خاوند په دې خیمه کې دننه پروت دی تاسو غواړئ بیمار دی او کفن ته حاجت دی او قبر ته او جنازې ته ضرورت دی مهرباني وکړئ راشئ زما ډېره خاوند دا خدمت په دې ډله کې د حضور پاک یو ډېر نږدې صحابي عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه هغې یې څوک دی ستا خاوند په دې خیمه کې وی ابوذر دی الله اکبر حضرت ابوذر دلته وی او ورمنډه کړې قافلې ورننوته او هغې ورته وایي فداکا حضرت عبدالله ابن مسعود ورته وایي فداکا ابي و امي زما مور پلار تا نه قربان ابوذر کو دلته پروت دی وی ولې عبدالله ابن مسعود تا د حضور پاک نه نه دي ویلي چې ابوذر به یوازې مري سفر به یوازې کوي زما محبوب دوست دروغ وایي څه هغه رښتیا ویلي دي وی زه مرم عبدالله ابن مسعود زه مرم جنازه به مې تاسو وکړې ما به مدینې شریفې ته بل خوا به ما نه منتقل کوې خو زما دا دوه څادرې دي او کفن درې پکار دي او څادرونه مې دوه دي نو که چا سره د حلالو د مال یو دریم څادرې نو ماله راکړې خو ګورې هغه سړی به یې راکړي چې هغه په سرکار په حکومت کې نوکر دی دا مطلب نه چې دی خو د صحابو زمانه هغې څخه ربوارت ونو نه چې بلکل پاک سوتره سړی وي نو که هغه سره یو دریم څادر پاک وي خو ماله ترې واله دوه مې خپلې څادرې وي یو به هغه شي په دې کې به کفن راکړي او که چا سره دریم څادر نه نو خیر دی بیا په دې دوو کې زما کفن ټیک دی په دې دوو کې هله کفن راکړي یو سړی په قافله کې هغه سره دوه څادرې وي درې څادرې وي هغه یو راوویسته وی حضرت ابوذر وی خفه کېږه ما وی د ما دا درې څادرې دي او وی دا راله خپلې مور په خپلو لاسو جوړې کړې وی دا یو پکې ستا شو وی ډېره ښه نه وی په دې درېو څادرونو کې ماله کفن راکړې او ما به ولمبوم دقه ځای به مې ښخ کړې دا خبرې پله وفات شو حقه قافله د شپږ اوو کسانو هغې وله غسل هم ورکړه هغې وله قبر هم وکنه هغې پې جنازه هم وکړه د فارس د علاقې نه استازي رالل د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خواله حضرت عمر فاروق امیر المؤمنین او داسې بادشاه چې فارس او دا چې دی به مدینه کې علاقېده نو فارس به ورسره ځړقېده خلک یې دومره یېرېدل دبه وګوتې خلک
چې راغله هغې وي چې دا به په لوی محل کې پروت وي او د ده خو به لوی پروټوکول وي دنه به پولیس او فوج به ته ګیر چاپېرې لکه څنګه چې د هغوی بادشاهان به او دنه خو به وینځې او غلامان ګیر چاپېره ته وي ده خو به بنګړي او تاجونه اچولي خو دې عمر دی رضی الله تعالی عنه دته خو به رسېدل هم ډېر ګران وي چې څنګه هله چا نه تپوس وکړه امیرالمؤمنین عمر به کوم ځای ومونو یا هغه مخامخ چې پروت دی هغه عمر دی چې ورغلل الله اکبر نو په یو سوري په خاورو د پاسه پروت و په خاورو پروت دی اوهو مونږ خو وی چې ته امیرالمؤمنین عمر یې وی د مسلمانانو خادم عمر یې مو مونږ خو دا خیال و چې تا ته به څومره پروټوکول وی او تا ته به څوک څنګه رسېږي په خاورو پروت څادر د خاورو وجود د خاورو نو بستره نشته څادر هم چې ځان ته لاندې واچې عمر اسم دی خاورې بل روان دی نو نه به یې پرې پروت امیرالمؤمنین شو څه شو ته جلو شو او دې خاورې داسې بل روان پکې اوس خو صرف لاندې خاوره پرته ده بیا به یا لاندې هم خاورې بره به هم خاورې ښي طرف ته هم خاوره ګس طرف ته هم خاوره یو خوا هم د خاورې دیوال بل خوا هم د خاورې دیوال بره د خاورې چت لاندې د خاورې فرش ایمان دې ته وایي عاجزي دې ته وایي غلام سره ما وی خپل مبارک پیغمبر لیدلی دی صلی الله علیه وسلم د هغه نه لوی شخصیت بل نو بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر لا يمكن الثناء كما که چې صح صفت دی او حق دی زه نشم ویلی خو دومره ویم چې د الله نه لاندې باقي د ټول مخلوق ته مرتبه اوچته ده لیکن ما خپل محبوب لیدلی دی چې غلامانو سره یو ځای کار کړی ما خپل محبوب لیدلی دی چې غلام او نوکر به په اوښ سور او رسول الله مبارک پړی نیولی دی ما خپل محبوب پیغمبر لیدلی دی خپل محبوب پیغمبر چې کور کې بیبیانو سره کار کړی دی د کور کار ما خپل محبوب پیغمبر لیدلی دی چې ځان له جامه په خپله ګنډلې ده نه بیبیانې دي چې جامه به یې په خپله به یې ګنډلې برقه قسم په خدای برقه د کوي په خپله ګنډلې څپلی ځان له په خپله ګنډلې رسول الله مبارک ما لیدلی دی خپل پیغمبر چې سړی د پیغمبر سنت پرېږدي او په بل طرف روان شي دا بدبخته دی دا بدبخته دی د پیغمبر په نقش قدم لاړ چې هغه کې عاجزي او ځان کې عاجزي پیدا وي هغه کې کبر او لوړي وه کبر او لوړي به نه کوي یا بادشاه له څه پکار چې ته کبر جن کې ته خو محتاج یې چې سبا خلک اوټ راکړي ښه عاجزي وکړه چې بیا له خلک اوټ درکړي ته خو محتاج یې خلک دعاګانې درته وکړي تا ته به خلک خیرې کړي چې ته کبر جن یې بادشاه له څه کبر پکار دی بادشاه او کبر کړو حضرت عمر ابن عبدالعزیز 3.5 کاله حکومت کړی دی میلمانه راغلل چې میلمانه راغلل ډیوه بله وه هغه ډیوه پړک پړک کوي پړک پړک دی په خپله ورپاسې د ډیوې برابر کړه میلمنو ورته وایي ته خو بادشاه امیرالمؤمنین یې نو غلام ته به دې ویلي ډیوه به یې سمه کړې وه ما ته به دې ویلي ډیوه به مې سمه کړې وه نو ته په خپله پاسېرې او ډیوه پړک پړک کوي غلام شته نوکر شته او خلق مرعیت شته بل چاته ولې نه وی هغه څه وی وی ډیوې نه مخکې عمر ومه که ډیوه مې جوړ سموله عمر او اوس عمر یم بادشاه نه مخکې عمر و بادشاه نه پس به عمر یم فرق نه دی راغلی نوم هغه دی کبر نشته عاجزي ده دی وجه نه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مینا سره روان دی لوی لښکر دی ورسره لوی وزیران دی ورسره څومره لوی شخصیت عمر چې رسول الله مبارک یو ځل نه څو ځله د جنت خوشخبري ورکړې ده یو ځل نه څو ځله د جنت خوشخبري ورکړې ده حضرت عمر فاروق له رضی الله عنه یو ځل نه څو ځله هغه عمر چې رسول الله مبارک د هغه په حق کې فرمایلی دي که ما نه پس پیغمبر وي عمر به او انه لا نبی بعد ما نفس بدل کبھی عمر با هغه عمر فاروق او حضرت ابوبکر صدیق چې اوذل رسول الله مبارک جمعه ته ننوتی د مسجد نبوي ته نو خي طرف ته ابوبکر دی او ګس طرف ته عمر دی یو لاس کې ابوبکر ونیوه رضی الله تعالی عنه بل لاس کې عمر ونیوه رضی الله تعالی عنه او داسې کړه صحابو ته مخ کړې وی هکذا نبعث یوم القیامت وی قیامت پر ورځ به موږ د قبرونو دقسې پاسو هغه شخصیت رسول الله مبارک د جنت د کور د محل خوش خبري مو ورکړې ده عمر ستا محل مې ولیده
ولکه مې راغلل چې زه وردن نه شم او عمر ستا غیرت را مخکې شو هسې نه غوسه در نه شي ما محل ته بې زما اجازت نه ولې ننوتې نو هغه په جلا شو د خوشحالۍ نه ابکا غارو یا رسول الله الله رسوله ما به په تا غیرت کوم تنوته وی خو فخر و زما دپاره خوشحالي و ما دپاره لیکن هغه عمر فاروق رضی الله عنه هغه عمر حضرت حذیفه ابن الیمان صاحب السر د رسول الله مبارک رازدار دی ډېر رازونه دي ورسره د پیغمبر مبارک حذیفه راوغوت حذیفه یو تپوس ته نه کوم تا سره خو د حضور پاک مبارک ډېر رازونه پراته دي که نه وی او ډېر وی منافقین یې درته ښولي دي وی او بالکل امیر المؤمنین لکه مې لیست پروت دی د منافقین ما ته ښولي فلانکي منافق فلانکي د فلانکي زوی منافق فلانکي د فلانکي زوی منافق فلانکي د فلانکي زوی منافق ټول یې راته ښودلي دي خو ګوره امیر المؤمنین که غواړې درته ښولي نشم ښولي دا ما سره د حضور پاک راز دی راز د طالبانو ته ویمه زه ورته ویمه ویم هغه م ویرېده که ورته مې وښول چې دا منافقین دي نه خو بهادر انسان دی اوس به توره والي ټول به ټک وزدرېږي زه ویم هسې امیر المؤمنین نشم خولی دا ما سره د حضور پاک راز دی راز دا نشم خولی حضرت عمر وجړل ورته وی نه حذیفه ما ته مخایا دا منافقین د پیغمبر مبارک راز دی خو ته د منافقینو په دې لیست باندې یو نظر ور واچوه چې د عمر نوم پکې شته که پکې نشته دومره د خدای یره پې غالبه دومره لکه عجیزي پرته ده او د مینا په میدان کې روان دی او د دنیا خلک ورسره دی صحابه او قومند جرنیلان د فوج او د پولیس مشران او وزیران او مشیران او یو غونډۍ ته وخت او دغه ګریوان یې ونیوه دغسې دا ګریوان دی ونیوه داسې او خلکو ته یې مخ کړې او څه وایي خلکو ته داسې خلکو متوجه شي او داس ګریوان یې ځان ونیوه او چې ګریوان یې سینګ ونیوه که نه دا خبره واوره نو څه وایي ای عمره یاد دي شي خلک حیران دي چې دا دې څه وایي عمره یاد دي شي دلته به دې اوښان څارول دلته څپلی به دې نه وې جامې به دې نه وې شلېدلې به وې او د اوښانو چې به مې دلته وڅرول د شپې به مې کور ته بوتل نو پلار به راته وی خطا به ای عمره تا نه به څه جوړېږي خلک سار اوښان بوځي ماښام یې ماړه راولي ته یې اوږې بوځې اوږې راولي عمره د اوښانو د چلولو سره په چلم نه پوهېږي اوښان نه چې ضرولې تا نه به څه جوړېږي عمره هغه کس وی ګورې دا نن چې دنیا درنه تاویږي دا صرف د قرآن او د رسول الله مبارک برکت دی زما رونو بادشاه به کبر نه کوي ته کبر سره پاره کې بس خدای مقام درکړه که نه عاجزي وکړه غریبو سره کښېنه مسکینانو سره کښېنه قسم په خدای رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو صحابو سره یو ځای به ناستو ځان یې اوچت نیساوه بار نه میلمه راغی پته به ورته نه لګېده چې پیغمبر علیه السلام کوي نو یو څوک شو شیخ ځانین چې دې لا بوډا دی بیا ځای نه کوي او بل ملکون یو بادشاه جبارون چې بیا کبرجن کوي او دریم څوک دی فقیر مختال چې دی غریب دی بیا کبر کوي مالدار لم کبر ګناه ده د مال خوشته کنه مالدار لم کبر لوی جرم دی لوی جرم کارخانه موټر خوشته کنه نو کم وخت ته ولې کبر کوي تو غریب یې له خدای ته په سجده پرېږده او بیا داسې وایه چې پیغمبر مبارک وایي چې فقر زما فخر دی خره چې فقیر یم چې تا خو الله یاد کړمه ته ګوره د خدای غیرت ته چې مالداري درکوي که نه درکوي خدای په دې فقر هم خوشحاله شکر دې په سترګو جوړی خدای په دې فقر هم خوشحاله یم اول که خان دې په لاسو شل دی خدای په دې فقر هم خوشحاله یم اگه خان دې تا ته نه ودرېږي زه تا ته 15 وخته ولاړ یم نه خانان نیکان خلک هم ستا الحمدلله صالحان خلک اگر گورنر دی او نواب دی تا ته نه ودرېږي او زه تا ته ولاړ یم هغه سره تسبیح لاس کې نشته ما سره تسبیح لاس کې هغه بچو پسې منډه وي ماله خدای ته بچي را کړی دا ووایه زما رونو کبر په خدای بدي شي هغه فرعون یې راواغې چې هغه چغې به یې والې بحر قلزم کې غرق کړه او نن یې جوسه د مصر په میوزیم کې عجیبګر کې پرته ده څښا داړۍ
دا سخا پوزه دا سخا لاسونه او په صندوق کې د شیشې بندې خلک ورځي او تماشې کوي او زه خو چې ودرېدم هلکه د فرعون ملاقات به په دې نیت نه کوو دا خو ملاقات خلک د لوی سړي کوي بیا خو ګناه د کفر دی دا ته به لوی سړی نه وایو د خو د خدای دعوه کړې وه وایي زه خدای یم هوټي زه نه خدای ته خېټه کې پنځه ډلې غول پراته دی او خدای یم ته خدای متیاز دی ورشه وګوره چې کم بینده نه ځي ته کې چې کېنې له غوندې وګوره چې څونه بینده نه ځي سارا او ماښام څومره سوټه کې ته خدای یې ته ځان ته رب وایي رب هغه ذات دی چې بیماري نه راځي تکلیف نه راځي ډوډۍ ته خوراک ده او دسماتي ته محتاج نه دی صفا او ستره ان الله جمیل یحب الجمال پاک او خوبصورت او ستره دی الحمدلله ما یې پیغور به ورکوو د یړه کې مې راغلی داسې مایي تیزه نه ما شکل ته دی وګوره تاوې زه رب یم د خدای هلته پروت دی غرور او شیطان سره خدای څه وکړه شیطان هم وایي که نه خلقتني من نار وخلقته من طین د ده ته سجده وکړم آدم علیه السلام دې خټې نه پیدا زه د اور نه پیدا کبر یې وکړه کبر ابا واستکبر وکان من الکافرین قرآن وایي د خدای د حکم نه انکار وکړو کبر یې وکړه اوس هم چې څوک د الله احکامات نه مني دا کبر جني دا کبر کوي چې د خدای د حکم دا فرماني څوک هم کوي دا کبر کوي مونځ نه راځي دا کبرجن دی د خدای ته حاجت نشته دې ځان ته خدای ته محتاج نه ګڼي دې چې مونځ نه کوي که نه دې روژه نه نیسي که نه دې خدای ته دې ته ځان لوی ښکاري چې مړه روژې ته پکې حاجت دی دا مونځ ته به پکې حاجت دی مونځ وکړه تندې په خاوره ولګوه عاجزي وکړه یو ورځ به دا ناره تېره کړه یو منټ یو ورځ به دا ناره تېره کړه او لوږه تېره کړه عاجزي وکړه الله پاک ته د خدای پیسې راواله د خدای په لار کې ورکړه عاجزي وکړه د خدای مال راواله خدای پاک له ورکړه عاجزي وکړه ته ګوره چې خدای په دنیا او په آخرت کې عزت درکوي او که نه درکوي ابا واستکبر وکان من الکافرین کبر یې وکړه ابا واستکبر تکبر یې وکړه الله قرآن شریف کې فرمایي رب العالمین ورته څه فرمایي رب العالمین ورته وفرمایل چې فما لک کوزېږه شابه جنت ته کوزېږه بالکل کوزېږه جنت نه تاله نه دي مناسب ان تتکبر فیها چې په جنت کې تکبر وکړې فاخرج وځه ورک شه کبر تلوي ما سره ښایي ته څه شی امام غزالی منهاج العابدین کې لیکلی دي 80,000 کال عبادت یې کړی څونه 80,000 سال عبادت عابد دی ته وایي ذکرونه او روجې او فرشتو سره به بره اوسېده خو چې تکبر یې وکړه زه دغه یم د اور نه پیدا او ده ته به سجده لګوم 80,000 کال عبادت په اوبو لو شو خطا ذلیل او رسوا شو دنیا ته یې راولېږه زه اوس دنیا بس او بیا هم عاجزي ونه کړه بیا هم معافي ونه غوښتله بیا څه وایي وایي د دې آدم د لاسه خو ذلیل